سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. هره ورځ ډیری شمېر هیوادوال موږ ته ټلیفونونه کوي او یا هم مسیجونه پرېږدي، خو بدبختانه د وخت د کمښت له امله موږ نسو کولی ستاسو ټولو ټلیفونونو او مسیجونو ته ځواب ووایو. نو غواړم په دې ویډیو کې ستاسو ځینو پوښتنو ته ځواب ووایم. یوه پوښتنه چې ډیری شمېر هیوادوالو پوښتلې وه هغه دا وه چې آیا زه کولی سم د امریکا په ګرین کارډ باندې خپل مور او پلار ته د امریکا د ویزې درخواست وکړم؟ نه، بدبختانه که چېرته تاسو ګرین کارډ هولډر یاستئ یا د امریکا ګرین کارډ لرئ، نو تاسو نسئ کولی خپل مور او پلار ته د امریکا د ویزې لپاره درخواست ورکوئ. نو تاسو کولی سئ یوازې خپلې میرمنې یا خپل خاوند او یا هم خپلو بچیانو ته د امریکا د ویزې لپاره درخواست ورکوئ. او که چېرته تاسو د امریکا تابعیت لرئ، یعنې د امریکا سټیزن یاستئ، تاسو کولی سئ چې خپل مور و پلار او همدارنګه خپلو خویندو او ورونو ته د امریکا د ویزې لپاره درخواست ورکوئ. او که تاسو مرستې ته ضرورت لرئ، نو موږ کولی سو تاسو سره مرسته وکړو. تاسو کولی سئ له موږ سره په 510 709 50 14 54 شمېره باندې اړیکه ونیسئ. مننه.